السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. د ویډیو په دې برخه کې نن په دې اړه خبرې کوم چې خپل انسټاګرام اکاونټ څنګه د خپل بلاګ سره وصل کولی سو. د دې لپاره چې موږ باید خپل انسټاګرام اکاونټ د بلاګ سره وصل کو، موږ باید لیاوټ ته راسو او بیا د لیاوټ وروسته موږ راځو یو بل ګیجټ جوړوو. اره ګیجټ انتخابوو او هلته لکه تاسو چې وینئ دلته HTML جاوا سکرپټ دغه انتخابوو او یو عنوان ورته ورکوو چې کولای سم زه د انسټاګرام په نوم باندې دا عنوان ورکم. سیو. د دې وروسته زه بیرته بل ویب سایټ ته ځم چې د هغه سنپ ویجټ نومیږي. سنپ ویجټ ته راځم ځکه چې ما دلته اکاونټ جوړ کړی دی د مخکې څخه، نو زه کولای سم چې درته ووایم چې زه له مخکې لا دلته اکاونټ لرم او بیا خپل ایمیل ادرس ورکم. اوس موږ سنپ ویجټ ته داخل سو. تاسو وینئ چې د نورو ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر دپاره هم دلته ځینې انتخابونه شته، خو موږ انسټاګرام ته غواړو چې انسټاګرام دپاره یو کوډ پیدا کړو. زموږ انسټاګرام په بلاګ باندې څه ور ښکاره سي. دلته راځو. زه خپل د انسټاګرام اکاونټ نوم ورکوم او بیا اوس لکه تاسو چې وینئ دغه زما د انسټاګرام اکاونټ څخه دوی عکسونه دلته ښکاره کوي. د دې وروسته ماته وایي چې تمنیل سایز یې باید څومره وي. 125 پکسلز دوی ورکړي دي لکه دغه پر سکرین باندې چې ښکاره کیږي. او لیاوټ کې وایي 3 عکسونه په 3 عکسونو کې لکه دغه 3 عکسونه دغسې او 3 عکسونه دغسې ښکاره کوي. هغه ته موږ تغییر ورکولی سو. دلته د عکس شاوخوا باید بارډر وي که نه وي لکه دلته چې دی، هغه موږ دلته تغییرولی سو. او بل دغه چې د عکسونو شاته څنګه رنګ وي باید زه غواړم چې سپین وي، نو ځکه یې زه همدغسې سپین پرېږدم. فوټو پیډینګ یعنې د عکسونو ترمنځ چې دغه فاصله ده دغه باید څومره وي. دوی 15 انتخاب کړی ده، زما په فکر همدغه سم دی. په هوور افیکټس کې تاسو ته ښکاروي چې فید ان فید اوټ غواړئ، زوم ان چې رامخته کوي، یا لایکس او کامنټس باید پر معلوم سي که نه. کله چې تاسو کرسر وروړئ پر عکس باندې ونیسئ، هلته تاسو ته لایکس او کامنټس هم ښکاره کیږي. نور انتخابونه هم لري. نو بیا زه راځم دلته ګیټ ویجټ. د ګیټ ویجټ وروسته ماته دغه یو کوډ راغی، زه غواړم دغه کاپي کړم. زه به دغه کاپي کړم او بیا بیرته راځم. کوډ دلته پیسټ. سیو. بیا سیو ارینجمنټ او پریویو. اوس دغه انسټاګرام دغسې ښکاري زموږ په ویب سایټ باندې. نو موږ کولی سو چې دغه قطارونه کم کړو. بیا د هغه دپاره زه ځم او ایډیټ. دلته دغه سوري ورکمولی سو، لږ 280 به یې کړو او بیا سیو. سیو ارینجمنټ. پریویو. اوس دغه دی پر اصل سو.